پاکستان یو واحد قوم دی چې دا چرته هم د سنه نه یریږي ملګرو. بل طرف ته انډیا والا لګېدلي دي بیا په پاکستان باندې حمله کوي، خو په یوه نوې طریقه باندې ملګرو. بل طرف ته انډیا والا بیا په پاکستان باندې اوبه باندې هغه څه عجیبه غوندې کار شروع کړی دی ملګرو. او انډیا څومره عوام چې دی نو دا جنګ غواړي او د پاکستان څومره عوام جنګ غواړي، نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو. ویډیو مکمل وګورئ ښه. د انډیا او د پاکستان په باره کې نوي معلومات راغلي ملګرو. د پاکستان قوم چې دی نو دا واحد قوم دی که نه چې دا چرته هم نه یریږي ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده انډیا والا لګېدل او په پاکستان باندې چې دی نو ډرون حملې کولې، نو پاکستان باندې چې کله ډرون حملې کولې پاکستان والا دا ډرون ناچین، نو پاکستان چې څومره عوام دی نو دوی به راغلل او هغه ډرون به راواخیستل ملګرو. هغه ډرون به راواخیست او چا به له ټیر راغستی او چا به له پرې راغستی، چا به له یوه پرزه راغستی او چا به له بله پرزه راغستی و ملګرو. ځکه چې داسې خلک دی که نه په نورو ملکونو کې تاسو وګورئ نو څوک د ډرون خواله نه ورځي ملګرو. دې اصل مقصد دا دی که نه چې دې ډرون هېڅ پته نه لګي چې دا ډرون کې کیدای شي څه بارود وي او دا وډزېږي نقصان ورسېږي. خو زموږ پاکستاني یو داسې قوم دی چې ډېر بهادر قوم دی چې چېرته به ډرون نه وغورځېدو، د پاکستان حکومت ته ډرون ډېر کم میلاو شوي ځکه چې ډرونه زیات راغورځولي دي. د پاکستان چې کوم عوام دی نو هغه ورغلي دي، هغه ډرون یې ځانه وړي دي ملګرو. په لاهور کې داسې شوه چې یو ډرون یې راواچولو او د موټرسایکل باندې یو کس راغی او هغه ډرون یې ځانه ویوړ ملګرو. بل طرف ته چې دی انډیا والا چې دی نو پاکستان باندې حمله کوي، خو هغه به پرې د سمندري حمله کوي ملګرو. ځکه چې که نه څنګه چې تاسو ته پته ده ملګرو، ځکه چې پاکستان والا چې دی نو هغه ولې هغه هر څه ختم کړي وو، هغه چې په واپس حمله وکړله نو دوی دا سوچ وکړو چې موږ په سمندري حمله کوو. د سمندري چې کومه فوج دی نو هغه ته دا اډر ورکړی دی چې تاسو خپل سیستم برابر کړئ او موږ په پاکستان باندې سمندري حمله کوو ملګرو. ځکه که نه وایي پاکستان والا به چې نو یو نوي میرزایل بیا استعمالوي نو هغه د وجې نه چې دی نو دوی سمندري حمله کوي او د کومه کار چې دی نو هغه ډېر زیات تیز شروع کړی دی ملګرو. بل طرف ته چې دی نو انډیا والا لګېدل دي په پاکستان باندې د اوبو بندولو لپاره ډېر غټ کوشش شروع کړی دی ملګرو. پاکستان ته چې کومه اوبه د انډیا د طرفې راځي ملګرو نو انډیا والا لګېدلي دي هغو دپاره ډیمونه جوړوي او دا اوبه چې دی نو دا روکولو کوشش کوي مکمل طور باندې ډېر په تیزۍ باندې لګیا دي. بل طرف ته چې دی نو د انډیا عوام چې دی نو هغه څومره فیصد عوام چې دی نو هغه جنګ غواړي او څومره فیصد چې دی نو دا جنګ نه غواړي ملګرو. په دې کې تقریبا 21% چې کوم عوام دی نو هغه جنګ نه غواړي او دا نور چې څومره عوام دی تقریبا نو دا وایي چې جنګ وشي، د پاکستان سره جنګ وشي، انډیا او د پاکستان جنګ وشي ملګرو. او په پاکستان کې تقریبا 91% خلک چې دی نو هغه جنګ نه غواړي چې په پاکستان او د انډیا جنګ ونه شي، او دا 9% خلک چې دی نو دا جنګ غواړي ملګرو. حالات مکمل طور باندې خراب دي. انډیا والا چې دی نو هغه هم کوششونه کوي چې په دوباره باندې په پاکستان باندې حمله وکړي، خو د پاکستان نه یریږي هم ځکه چې پاکستان والا مخکې تقریبا 70% بجلی والا مکمل طور باندې هیک کړې وه، مکمل طور باندې ختمه کړی و. بل طرف ته چې دی نو پاکستان والے لګېدلي او د ریډار سیستم چې دی نو هغه یې مکمل خراب کړی و ملګرو. دا نوي معلومات راغلل د پاکستان او د انډیا د جنګ په باره کې ملګرو. ټولو ملګرو سره شیر کړئ، نوي معلومات راغلل او ټولو ته ورسوئ چې دوی ته ورسي چې د پاکستان او د انډیا دا نوي معلومات راغلل. ښه، په دې باره کې تاسو وایئ چې دا جنګ وشي او که ونه شي، په کمنټ کې ضرور تاسو ولیکئ که نه، ځکه چې انډیا او د پاکستان جنګ آیا په کار دی او که نه دی. ځکه چې انډیا والا ډېر چوتېږي راغړېږي، د انډیا عوام چې دی نو هغه وایي چې جنګ وشي، د پاکستان عوام نه غواړي چې جنګ وشي. په دې کې غټ نقصانات دي. نو آیا تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ د پاکستان چې څومره عوام دي، د افغانستان څومره عوام دي، تاسو په دې باره کې څه وایئ چې جنګ وشي او که ونه شي؟ که وشي نو په کمنټ کې اوکې ولیکئ، که وایئ چې ونه شي نو په کمنټ کې ولیکئ ملګرو.